افغان کرکټ بورډ وايي ډیوین براوو مو د ملي لوبډلې د توپ اچونې سلاکار روزونکی ټاکلی دی. سلام د انیس میډیا درنو مینوالو ستړي مه شئ. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوو په 20 ورځ نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ ویلي ښاغلی براوو به خپله دنده تر 20 ورځ نړیوال جام مخکې پیل کړي. د یادې ادارې په یو بل خبر کې ویل شوي وو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اکثریت لوبغاړي د کارابین سنکټس او نیویس ټاپو ته رسیدلی دي او د لوبډل مشر راشد خان په ګډون به ځینې نور لوبغاړي هم ډیر ژر له لوبډلې سره یوځای شي. کرکټ بورډ وایي اوس مهال ډیوین براوو د 20 ورځو لوبو مخکښ وایکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې هم 625 وایکټې ترلاسه کړي دي. دغه راز په دې بڼه کې نږدې 2000 منډې هم لري چې له همدې امله دی په 20 ورځو سیالیو کې یو له تر ټولو بریالیو ټولچارو یا الراونډر لوبغاړو شمیرل کیږي. که څه هم کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د نوموړي دا دنده به تر 20 ورځ نړیوال جام وروسته هم وغځېږي یا نه، خو اکثریت لوبډلې له کنډیشن سره د بلدتیا په پار په نړیوال جامونو کې لنډمهالې روزونکي ګماري. له مالتیا واورېدنې مو نړۍ مننه، تر بیا ښې چارې.